السلام علیکم د افغان تعلیمي اکاډمۍ ګرانو زده کوونکو هیله ده چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې ورځې به پر تاسې په خیر تېرېږي. ګرانو زده کوونکو د نهم ټولګۍ ده او د پښتو مضمون دی او نن مو څلور ویشتم درس یا لوست دی او عنوان یا موضوع مو ده د ماینونو شکمني سیمې، یعنی یو ماین دی او بل هغه شکمني سیمې دي یا هغه ځایونه دي چې موږ یې باید وپېژنو. نن پر دې باندې بحث کوو، تاسې راسره اوسئ. ګرانو زده کوونکو د ماینونو شکمنې سیمې څه شي دي؟ ماین څه شي دی؟ اول به دا ماین وپېژنو. ماین په اصل کې داسې یو تعریف مو ورته جوړ کړئ چې زموږ ستاسې سر ورباندې خلاص شي. مثلا زیان رسوونکی شی دی، هر هغه شی چې بل چاته زیان رسوي دا چی سو چې زیان یې ورسوي دا ماین سو. اوس نو چې انسان، حیوان، کور، سړک او وسایط له منځه وړلی سي داسې یو شی دې ته ماین ویلی سو چې هم انسان او هم حیوان، هم کور، هم سړک، هم وسایط دا له منځه یوسي، بس دا هغه مین دی یا هغه شی دی چې چا جوړ کړی دی. اوس نو راځو پر دې بحث کوو چې ولې مینونه یا ولې رامنځته سوي دي او یا هم ولې په دغه برخه کې دغه مینونه ایښودل کیږي. دا د ولې پوښتنې ته نن جواب وایو. په اصل کې چې کله جګړه کیږي د دوو ډلو ترمنځ او یا هم د هیوادو ترمنځ، نو بالاخره دوی د مین انتخاب کوي. د مین انتخاب په څه خاطر کوي؟ ګرانو زده کوونکو په دې خاطر کوي تر څو د ځان دفاع وکړي او بل ته زیان ورسوي. بس دغه یوه خبره تاسو په ذهن کې ولرئ چې خپل ځان ساتي او د بل چیز کوي، د بل له منځه وړي. دا هغه مین سو. اوس نو په جګړو کې ښکېلې خواوې، په جګړه کې به حتما دوې ښکېلې خواوې، یو به هم ځان پر حقه بولي، بل به هم. دغه دوې خواوې یو د بل دپاره چیز کوي د منځ څخه هم استفاده کوي. دا که هیوادونه او که ډلې د دې دپاره استفاده کوي. اوس نو دوی ما مخکې هم ویل چې د ځان دفاع کوي تر څو ځان وساتي او بل چیز کې بل لوري ته زیان ورسوي. د دې په موخه باندې دوی چیز استفاده کوي د مین څخه استفاده کوي. دا د مین هغه فلسفه ده چې ولې دوی د مین څخه استفاده کوي، معنا د ځان دفاع او د بل زیان په معنا. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مینونو پیژندنه باید وکړو. د دې په توګه چې مثال موږ هغه د مین تعریف یو ډول ورته جوړ کړئ، ماینونه ولې رامنځته کیږي یا ولې په کار اچول کیږي، هغه ته مو جواب ووایه. اوس به د ماینونو پیژندنه وپېژنو چې ماینونه څه ډول پیژنو. همیشه د لوبو په شیانو کې چې کیږي مین جوړیږي او بالاخره د بل د زیان دپاره. د ضرورت وړ شیانو کې دپاره تر څو انسان هغه ته چې ضرورت لري په هغه شیانو کې جوړیږي او یو ډول دوی ته ایښودل کیږي چې دوی لاس وروړي. او مهماتو کې په اصطلاح اوس نو مهمات چې شي دي په زړو اسلحو کې لکه توغندۍ یا مثال لاسي بمونه، د توپکو او ماشیندارو مرمۍ دي، دا ټول چې شي دي د دې په توګه هم کارېږي چې مین یو ځای پر ځای کړي او بالاخره څوک لاس وروړي. اوس نو د مین پیژندنه په څه شي کولی سو؟ هغه سیمې چې پیژندل سوي په هغه ځایو کې د مین پیژندونکو د مؤسسې لخوا یا د هغه کتونکو لخوا په سور رنګ باندې یا دغسې علامه د ضرب علامه، نو هغه سیمې ته باید ورنسو او هغه شي ته لاس ورنه وړو. دا نو ټول هغه شیان دي چې په د لوبو په شیانو کې هم چې سوي دي، ماینونه جوړ سوي دي، د ضرورت وړ شیانو کې هم جوړ سوي دي او بالاخره په مهماتو زړو اسلحو کې هم جوړ سوي دي. نو په دې معنی چې موږ دغسې شیانو ته لاس ورنه وړو. اوس راځو په دې برخه کې موږ تر ټولو مهم بحث دا کوو چې د ماینونو د سیمې پیژندنه به وکړو. یعنې اوس نو مین مو هم وپېژندئ، هغه سیمې کومې سیمو کې دغه مین ایښودل کیږي. اول خبره دا ده ګرانو زده کوونکو چې په عمومي لارو کې، په عمومي لارې چې عمومي لارې وي او یا هم سړکان وي، د دې پر څنډو باندې ایښودل سوي وي د دې دپاره چې بل ته تاوان ورسي، ځکه پر هغه لارې خو دوی تېرېږي یوه ډله او تر څو دوی د دغه لارو په استفادې سره پر دغه لارو پر څنډو باندې، د سړکانو پر څنډو باندې ماینونه ایښودل کیږي. نو ډېر پام ورته باید وسي. دوهم د موټرو د ګرځېدو راګرځېدو سیمو کې، یعنې چیرې چې موټر تللی سي یا تللی وي په دغه سیمو کې د دې دپاره چې یو څوک په موټر کې هلته ځي، نو په دې معنا چې هغه ساحه باید وکتل سي. درېیم د پلونو او پلچکو، چیرې چې یو پل دی نو خامخا یو څوک پر پله باندې اوړي، نو دې دپاره هغه ځای خلکو انتخاب کړی دی چې تر څو مین ورته کښېږدي، تر څو دوی پر پله باندې تېرېږي یا پلچکو باندې او بالاخره هلته مین دوی ایښي. ډېر ورته پام پکار دی.
او څلورم ړنګو ویجاړو سوو ودانیو کې، یعنې چې هغه کورونه هغه ودانۍ چې ویجاړ سوي وي هغه دپاره تر څو خلک چې ور نسي یا په اصطلاح هلته خزه جوړه نه کړي یا په اصطلاح پوسته جوړه نه کړي یا په اصطلاح هغه سنګر جوړ نه کړي، نو دپاره هلته هم ماینونه ایښودل سوي. بل پنځم د څاګانو د اوبو، که چیرې یو څوک ضرورت وی ولري نو د دې دپاره چې دوی د اوبو څخه استفاده کوي ځي راځي، او بالاخره داسې سیمې هم انتخاب سوي د دې دپاره چې تر څو هغه خلک استفاده ځینې ونه کړي. یعنې معنا چې اصلي هدف دا دی چې بل ته زیان رسوي، تر څو دوی د ځان دفاع وکړي، بل ته زیان ورسوي، چې هر یا پر سړک تېرېږي یا څاه ته ځي یا پر پلچک پله باندې تېرېږي یا څاه ته ځي اوبه راوړي د ژوند دپاره، نو په هغه ساحو کې څه کړي ماینونه ځای پر ځای کړي. شپږم د پوځي پوستو په برخو کې، چیرې چې یو پوځي یعنې نظامي پوسته یا په اصطلاح سنګر یو ځای تېر سوی هغه ځای ته بیرته هغه رانسي، تر څو دوی خزه جوړه کړي یا سنګر جوړ کړی دی، تر څو په دغه ځای کې هم څه کوي ماینونه ایږدي. اووم د جګړې پر مهال مهم ځایونه، هغه ځایونه چې مخکې مو هم ویله چې یو وخت هغه یا سنګر یا د دفاع ځای یا بل داسې تر څو هغه ګونیانې پرتې یا نور دغسې ځایونه وي، نو په دغه ځایو کې ډېر احتیاط پکار دی. موږ دغه سیمې ځکه باید وپېژنو چې دا د ژوند د ضرورتو ځایونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د ماینونو ډولونه هم باید وپېژنو. دا چې موږ اول ماین وپېژندی، بیا مو ولې ماینونه رامنځته سوي دي، او بیا د ماینو پېژندنه په مجموع کې په کوم برخو کې کېږي، او بیا د ماینونو د سیمو مو وپېژندلې. اوس راځو د ماینونو دا ډول هم باید وپېژنو. په مجموع کې پر دوو برخو ویشل سوي، د پرسونل ضد ماینونه او د وسایطو ضد ماینونه. پرسونل په دې معنا چې د انسان ضد وي، چیرې چې په اصطلاح پرسونل یعنې ضد د انسان، چیرې چې یو څوک حرکت کولی سي د هغه ضد ماینونه، او د وسایطو ضد ماینونه. دا پر دوو برخو ویشل سوي دي. اوس نو د دغه دوو برخو دپاره مشترک څه دي، څه ډول جوړ سوي دا ماینونه؟ حتما دا ماین چې جوړ سوی دی اوسپنیز به وي، او یا به پلاستیکي وي، او یا به د لرګي په بڼه باندې څه سوی جوړ سوي وي. په هر هغه آله کې، په هر هغه برخه کې، په هر هغه شي کې چې جوړ سوي وي. دا درې برخې، او په نن سبا کې بیخي په نوو ماډرنو برخو کې هم د دې څخه استفاده کېږي. اوس راځو په اوسپنیزه یا پلاستیکي یا په لرګي بڼه کې. اوس نو د پرسونل ضد په ماینو کې د لوبو په شیانو کې، مثال ماشومانو دپاره دی څه کړي تر څو هلته ولاړ نسي یا بل ته زیان بیخي ورسي، تر څو هغه ساحه پرېږدي، نو دوی څه کوي، دوی د کوچنیانو دپاره د لوبو شیانو کې موټرانو ته یا توپ و ګین کې په دغه ځایي شیانو کې څه کوي د ماین څخه استفاده کوي. یا مثال د ضرورت وړ شیان په دې برخه کې چې پرسونل ورته ضرورت لري، هغه لکه قلم و راډیو مخابره، دا چې په دې شیانو کې څه کړي ماین ځای پر ځای کړي، یا دا خپله ماین یې، او دا چې د پرسونل دپاره تاوان نه کوي. اوس نو دوهم برخه چې د وسایطو ضد ماینونه دي، دا هم د اوسپنې، پلاستیکي، لرګي په برخه کې. مثال د وسایط په برخه کې دوی حتما وسایط څه ته وایي، هغه شي ته چې په اصطلاح په هغه کې یو سفر کېدلی سي، یو څوک یو بل ځای ته تللی سي، موټرسایکل، هر هغه شی. اوس نو مثال موټرانو، لارۍ و ټانکونه، دا ټول وسایط چې یو شی وړلی سي یا خپله انسان رسولی سي. په مجموع کې یعنې موږ د ماینونو ډولونه پرسونل ضد ماینونه او د وسایطو ضد ماینونه دي، او چې دا په دې برخه کې جوړ سوي دي. یعنې هر هغه شی دلته چې ځینې نومونه مو یاد کړي، په کتاب کې نور نومونه هم شته، د هغې د خلاصه ده چې موږ دغسې شیانو ته لاس ورنوړو تر څو انسان ته هم زیان رسي، حیوان ته هم رسي، او وسایطو ته هم زیان رسیږي. په مجموع کې داسې ویلی شو چې ماین د ژوندانه دشمن دی، نو د دې دشمن څخه سړی باید ځان لرې وساتي او نور په خبر کې. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، اخري برخه دا ډېره مهمه ده چې څه کول پکار دي. یعنې معنا موږ ماین ولیدی، د ماین سیمه مو ولیدلې، نو موږ ته اوس پکار څه شي دي؟ دا پکار دی چې ماین پېژندونکو او ایستونکو ته څه شي ورکو، خبر ورکو، چې هغه څوک چې ماین پیژني، یعنې ماین پاکان چې ورته وایي، د ماین پاکۍ موسسې والا، دوی ته څه شي وکړو، خبر ورکو. یعنې موږ باید خبر ځکه ورکو چې دغه سیمه، دغه ځای کې دغسې یو شی موږ لیدلی دی، دا خبرتیا دغه پکار دی، دا زموږ دپاره دا مسؤلیت دی. دوم هغه لاره، سیمه یا ځای پرېښول. تاسو چې ژر تر ژره باید هغه سیمه، هغه لاره، هغه ځای بیخي پرېږدئ، یعنې نور مخته ولاړ نه سئ چې دا ساحه کې دغسې یو شی ووینئ لکه دغه یاد چې مو کړله.
زړې توغندۍ، مرمۍ، لاسي بمونو غوندې دغسې یو شی، او یا هم مثلا دغسې ورته شی چې هغه یو لاین لري او په اصطلاح هغه په مخابره کې وي، په راډیو کې وي، په قلم کې وي، نو هغه ساحه باید پرېږدو تر څو موږ خبر ورکړو نور خلکو ته. او هغه ساحه چې کو نښاني کو په سور رنګ باندې. په سور رنګ که زموږ سره یو شی نه و، حد اقل چې سور رنګ په یو سره رشکۍ، په یو سره شه باندې، یا حد اقل د ډبرو په هغه علامې سره هغه کښېږدو، هغه ساحه چې شي کو نښاني کو، تر څو نور خلک چې راځي چې ستا څخه دا ساحه بیا هېره نه شي. بله خبره دا ده چې ټول خلک به موږ په خبره وو. یو خو هغه اشخاص چې په ماین باندې پوهېږي یا هغه باسي د دې ساحې څخه. بله خبره دا ده چې موږ ټول خلک په دې باید خبر کړو چې دغه ساحې ته ورنږدې نه شي، ځکه چې ماین دی خدای نخواسته د ځاني زیان ونه ویني او پښه یا لاسونه یا په مجموع کې دی له منځه یو نه شي. بله برخه که ماین پېژندونکي یا ایستونکي نه وي، نو څه پکار دي؟ فرض کړه هلته دا موسسه نشته، دا ماین پېژندونکي نشته، ایستونکي نشته، بیا څه پکار دي؟ بیا دا پکار دي چې تاسو ته حتما په هغه ساحه کې یو نظامي څوک شته، او دغه نظامي څوک چې دي مثال حتما حکومتي چارواکي چې دوی باید موږ څه شي کو په دغه ساحه باندې خبر کړو. دا زموږ مسؤلیت دی. او اخره برخه دا چې ماشومان او څاروي هغه ساحې ته پرېنږدو، تر څو هلته یې پرېنږدو یا پرې نښول سي، تر څو موږ دی خوندي کړو. ځکه موږ مخکې هم ویله چې ماین د ژوندانه دشمن دی. اوس نو دغه دشمن چې دی، د دغه دشمن څخه هم ځان باید خوندي کړو او هم نور په خبر کړو، او تر څو دی له منځه یوسي. نو په مجموع کې بحث دا دی ګرانو زده کوونکو چې موږ زیان رسونکي شی وپېژندئ چې ماین دی. هغه دغه ماین هم انسان ته، هم حیوان ته، هم وسایط ته زیان رسولی سي، او دا د دې په موخه کاریږي چې یا ډلې یا هیوادونه د یو بل د زیان د رسولو په خاطر او د خپل ځان د دفاع په خاطر کاریږي. او ماینونه چې پر دوو برخو ویشل سوي دي، د پرسونل ضد، د انسان ضد، او د وسایطو ضد ماینونه جوړیږي. موږ هر هغه شی چې ناپېژندل سوی او په اصطلاح ماډل یا ډول یې داسې وي چې د لوبو شی یا د ضرورت وړ شی چې هغه ساحه کې پروت وي، نو باید موږ له ځان سره فکر وکړو چې دې ته باید لاس ورنه وړو، نو خلک ورباندې خبر کړو تر څو هېچ چاته زیان ونه رسوي. دغه درس د دې په خاطر د ټولو دوستانو سره شریکوي چې چاته زیان ونه رسیږي، او زموږ هیواد چې له بده مرغه 40 یا شاوخوا کلونه کېږي د جګړې برخه ګرځېدلې ده، په هره ساحه کې ماین سته. نو د دې په خاطر چې د خلکو ژوند خوندي کړو، د خلکو ژوند وژغورو، دغه ویډیو د ټولو دوستانو سره شریک کړئ. تر بل درسه چې زه حاضرېږم، د خدای په امان.